محترم مولوی صاحب احمد احمدی با ما در استودیو هستند و پیرامون تکبر بحث و گفتگو خواهیم داشت. اجزای بینده سردار کائنات فخر موجودات جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ذره تکبر اگر در قلب شخص وجود داشته باشد وارد بهشت نمی شود. شخصی پرسید گفت اگر لباس مقبول و کفش های مقبول داشته باشیم کبر هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نه، پروردگار ذوالجلال و الاکرام زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. کبر و تکبر نکردن حق، قبول کردن حق هستند و خود را برتر شمردن بر دیگران ای از کبر. در می ارتباط می خواهیم بحث و گفتگو در پرتو قرآن و احادیث با محترم مولوی صاحب احمد احمدی داشته باشیم. مولوی صاحب خیر اغلا سارمو بخیر. مننه خیر. الهی ارشادات چه شایدی ده کبر مبارک؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. الهي ارشاداتم راغلي دي د الله د رسول حدیثونم ډیر په کبر کې راغلي دي. تکبر ډیر بد عمل ده، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث هم راغلی ده وی الکبریاء ردائی والعظمة ازاری. دا یو داسې حدیث ده لکه حدیث قدوسی. وی الله پاک وایي وی دا لویی چې ده دا تکبر دا زما څادر ده او عظمت می لنګ ده زما. په دې کې څوک نسی را سره ځایېدلی، زما په څادر کې څوک نسی، نه زما څادر څوک اغوستی سی، ځکه چې هغه انسان چې د هغه عاجزه ده، هغه مخلوق ده، زه خالق یم، نو دا زما څادر ده، زما څادر څوک نسی اغوستلی. او په بل حدیث کې هم راځي چې من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر لا یدخل الجنة. پیغمبر علیه السلام وایي د چا په زړه کې چې یوه ذره کبر کړی و تر هغو جنت ته نسی داخلېدی تر څو چې د دغه کبر عذاب تیر نه کړي، د دې تکبر عذاب تیر نه کړي، بیا به جنت ته راځي، یو وار به دا مجازات کیږي، بیا به جنت ته راځي. نو تکبر چې د هغه خو ډېره اشدترینه ګناه ده، ځکه په اکبر د کبایرو کې ذکر ده. او بل الله پاک وایي چې یا ایها الناس اعبدوا، ما چې آیات شریف تلاوت کوي وایي ای خلکو، په دې کې کتاب عام خلکو ته د مؤمن و کافر دواړو ته ده. مؤمن ته په دې کې کتاب تفاسیرو لیکلي دي چې استدامت وکوئ پر عبادت. مؤمن ته ووایي چې ابتدا وکوه، شروع وکوه، په ایمان ځان مکلف که، عبادت شروع که. دواړو ته کتاب ده وایي ای انسانانو د خدای عبادت وکوئ، د رب عبادت وکوئ چې تاسې پیدا کړي یاست، ځکه چې هغه تاسې پیدا کړي یاست او مخته تر تاسې کم قومونه تیر سوي دي هغه یې پیدا کړي دي. لعلکم ترحمون دپاره د دې چې لعلکم تتقون دپاره د دې چې تاسې به تقوا وکوئ، وبه بیریږئ، له الله پاک څخه به پرهیز به وکوئ چې تاسې د خدای عبادت وکوئ. نو عبادت چې ده په بندګي کې عاجزي ده، ځکه چې الله لوی ده، موږ هغه ته عبادت کوو. انسان نسی کولی چې له الله سره نعوذ بالله من ذلک ځان ممثل جوړ کړي په شانو کې، ځکه چې هغه د هیڅ شي طاقت نه لري. الله پاک خالق ده، انسان مخلوق ده، الله پاک همیشه ده، انسان فانی ده، نیستی کیږي. الله پاک چې د هغه همیشه ده تر هره وخته له ازله له ابده څخه. نو انسان مخلوق ده، که چیرې تکبر وکوي تکبر د انسان دپاره نه ښایي، او که کوي د ده دپاره لویه ګناه ده، اکبر د کبایرو ګناهو کې دا ذکر ده. مولوی صاحب دغه هر دینی مسئله یوه غټه صبغه او یو فلسفه په شاته لري. حکمت په څه شي کې و چې دومره تاکید په کبر باندې وشو؟ په کبر کې حکمت دا ده چې تکبر هر چا چې کړی ده هغه خوار ده، هغه ذلیل ده. شیطان وکوی هغه خوار و ذلیل سلو، ځکه چې دا لویي یوازې الله ته ثابته ده، بل چاته نه ده ثابته. ځکه چې په دې کې ډېر ټینګار سوی ده په شریعت کې چې ګوري څوک تکبر ونه کوي. الله پاک خپل قدرت په قرآن کې ډېر ځایه موږ ته دلایل پیښوي. په آیت کرسي شریفه کې چې الله پاک موږ ته دلایل پیش کړي دي چې لا تأخذه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وی الله پاک خو یوازې یو ذات ده، بل څوک د لایق د عبادت نسته، هغه یوازې الله ده. خو لا تأخذه سینة، الله پاک ته خوب نه ورځي، سینه داسې
او نه الله پاک داسې پر کالي پر راځي، نه بیده کېږي نه پر کالي کېږي. او له ملک ما فی السماوات و ما فی الارض، د ځمکې و د اسمانو بادشاهي خدای لره ده، ځکه خدای د دې بادشاهي لایق ده. انسان که تکبر وکړي انسان لایق نه ده، د هیڅ شي لایق هم نه ده، ځکه چې هغه فاني ده، هغه خاوري کېږي، یارې له مخ خاوري و. ځکه خو په قرآن کې بل ځای الله وایي چې کیف تکبرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بیرته د حشر میدان ته راتلونکي یاست، زه حساب در څخه اخلم، یو وارې مړه واست، اوبه واستې، له نطفې څخه مې نطفه لا نه وه پیدا، له نطفې څخه مې پیدا کړه، سره ومې ایستله، د مور په نس کې مې ژوند درکړی، بیا مې مځکې ته راوایستله، دلته مې ژوند بیرته مې وزنم، بیرته مې په مځکه نه باسم، بیرته مې له مځکې راباسم، بیرته مې حشر کوم. زه دونه قادر ذات یم، تاسې دونه ذلیل یاستې، هر خواته چې مې وبیایم تاسې د دې اختیارات نه لرئ، اختیار مو له ما سره ده. مرګ د ژوند، د حقې لارې، د ناحقې لارې، د جنت د دوزخ ټول داسې دي، دا زما په اراده باندې کېږي، خو ستاسې په اعمالو تعلق لري. نو الله پاک وایي دغه لویي و دا کبریا کې حکمت دا ده چې دونه ټینګار سوی ده په شریعت کې، دا له بل چا سره ښایي نه بل څوک مستحق ده له الله ماسي، ځکه په الله هم پاللې ده، هم یې الله مستحق ده. نور ټول عاجز دي، عاجز کېدونکي دي، او ټول شان نستی کېدونکي دي. مولوی صاحب الهی ارشادات تاسو ته بهتره معلوم دي چې الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ابا واستکبر و کان من الکافرین. هغه شیطان چې با ورزله او سجده یې ونه کړل آدم علیه السلام ته، بیا د متکبرینو په جمله کې حساب شو. که همدغې آیت تفسیر تاسې ورکړئ که چیرې موږ نافرمانی د الله ذوالجلال والاکرام ولرو، همدغه تکبر او کبر کېدلی شي که نه هغه څه چې موږ په اختیار کې لرو هغه دنیوي اسباب دي، په دغه مسایل باندې هم کې یو خو هغه دغه آیات شریف چې ابا واستکبر وکانه من الکافرین، تکبر چې و منع یې وکوله، وکانه و یعنې دی و، داسې نه چې وس سو، وکانه و دی له مخه له منکرینو څخه و له کفر. یو تکبر دا ده چې یو څوک منع کوي از روی یو تکبر چې زه مثال زه غټ یم، نعوذ بالله من ذلک، دا کار زه نه کوم، دا عبادت زه نه کوم، ځکه چې زه لوی سړی یم، غټ سړی یم، زما به هر څوک احترام کوي، الله پاک مې هم بخشي، دا کار زه نه کوم، یا مې نه بخشي، مثال خو زه غټ یم. دا د یو له سستیا څخه نافرماني کېږي، دا سره جلا دي. سستیا څخه نافرماني ګناه ده، او له تکبر څخه نافرماني چې د هغه بیا دغسې تکبر راځي لکه شیطان چې کړی ده، د هغو نه لویه ګناه ده چې سړی د تکبر نافرمانی کوي په تکبر باندې. اوس مثال په طور سره دا بعضې خلک دي په عوامو کې څه ناڅه ناڅه بعضې بې علمه خلک شته د عوام په دې باندې نه پوهېږي. یو سړی راولاړېږي، یو ښه جامې اغوستې، یو ښه ځان ښه صورت یې پاک کړی وي، سر یې غوړ کړی وي، ژیره یې غوړه کړې وي، عطر یې وهلي، بس په بعضې عوامو کې دا دي په دې پسې خبرې کوي، وایي دا تکبر ده. او حال دا د تکبر دې ته نه وایي. الله پاک وایي خذوا زینتکم عند کل مسجد وایي یعنې عند کل صلات، تفسیر یې دی سوی هر لمانځه ته چې ځئ ښه زینت، زینت وایي ښایسته، یعنې خپل ځان ښه ښایسته جامې واغوندئ، خپل ځان عطر ووهئ چې پر څنګلوری د سپا عذاب نه شي. پیغمبر علیه السلام صحابه و دا سرونه یو وخت ډېر خیرن و، خولې ډېرې کولې، دا وسایل نه و. نو بیا پیغمبر اسلام صورت وکړل دا سرونه خو یې څه غوړوئ، په دا جومات کې به د خلکو ته اذانه رسېږي، یعنې ښه بوی به مو بیا ځي. نو عطر و خوشبويي د ټولو انبیاو سنت و باید سړی وکړي، سرونه غوړېدن، ښه جامې اغوستل، غسل کول، په لمانځه کې لمانځه ته ورتګ په ښه جامو په ښه صورت، دا ټوله شرعیاتو څخه دي، ښه کارونه دي. الله پاک پخپله وایي چې مسجد ته ورځئ زینت ونیسئ، هر لمانځه ته درېږئ زینت. یو صحابي نبي علیه السلام ته راغلی ویل یا رسول الله زه خو دا یو څه ښه جامې لرم تر دا نورو صحابهو یو ښه څپلۍ لرم، دې ته خو به تکبر نه وایي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل الله پاک چې ده یحب الجمال، جمال ډېر خوښوي. دا تکبر دا بولي چې پر خلکو ځان ښه بولي، چې دی کمزوری دی په اعمالو کې، زه به په ورځ د قیامت باندې ډېر ښه یم. دغسې خلک دي، موږ داسې ښه خلک یو، داسې کوو، داسې به سړی نه وایي چې زه ښه یم. تر خلکو به سړی هغه خدای ته معلومه ده چې لا څوک ښه یي، څوک ښه یي، څوک نه یي ښه. نو بس د خدای فرمانبرداري کول چې دي، اطاعت کول، عجز کول، خدای په ربوبیت باندې منل،
بس دغه موږ ورته دپاره یو د شریعت لاره ده چې الله په ربوبیت منو دغه اطاعت کوو لویي نه کوو الله ته موږ دغه یو ختمېدونکي یو پانې کېدونکي یو الله چې د هغه همیشه ده. دقیقا بشک. مولوی صاحب په وروستیو کې هم که لیدونکو ته کوم پیام ولرئ او یا هم دغه د کبر په باره کې ورته توصیه ولرئ مهرباني وکړئ په لنډ په آخر کې مو دا پیغام د ګرانو هیوادوالو ته بیا خاص کار د افغانستان علما کوم علما چې دا زما خبره تر علماو رسیږي یو خو موږ تکبر بیان خو وکوئ هغه هر عالم کوي چې تکبر چې د خدای موږ ځینې وساتي ډېر ناروا ده. بل یوه مسئله دلته شته چې په دې مسله کې علما دي پر دې باندې غور وکوي او ډېره دې وګوري او بیا دوی دې موږ ته په دې باندې اطمینان راکړي. زما په نظر باندې دغه یوه مسله شته دلته د بیت المال مسله راغلې ده. د افغانستان ملت ته بیت المال سپارل سوی ده خلکو ته بیت المال سپارل سوی ده. زه خو چې ما کتابونه کتلي دي د بیت المال جواز مې نه ده پیدا کړی چې یو څوک موټر یا تیاره یا پیسې په شخصي مفاداتو کې استعمال کړي یا مثال منظرې کې کوي یا میلمستیاو ته یا میلو ته یا شخصي مفادات مثال کې اخی کې ګرځي دا بې ځایه دا موټر ګرځي یا پیسې بې ځایه استعمالیږي پر بې ځایه میلمستیاو روپو. زما په نظر باندې نه دا خو ماسې ډېر په شریعت کې کتلي دي د دې جواز مې نه ده پیدا کړی. ټولو هیوادوالو ته پیغام ده ټول مخلوق ته پیغام ده چې له بیت المال سره احتیاط وکوئ شخصي مفادات یې مه ځینې اخئ د ملت په ګټه یې استعمال کوي د عام المنفعه په ګټه یې استعمال کوي لیکن په شخصي مفاداتو کې شخصي ګرځېدن مه کې کوئ. نو علما دې په دې باندې ښه غور وکړي تر څو وکولی شي د افغانستان ملت ته شرعي پیغام ورسوي چې د افغانستان ملت موږ له دغه کار څخه راوګرځو. خدای نخواسته که چیرې دا په خیانت کې واقع سلو او دا خو ډېره لویه ګناه ده دا باندې موږ مسؤل یو چې موږ یې ورسوو نو په شخصي مفاداتو کې یې مه استعمالوئ. د افغانستان ملت ته مو دا پیغام کور مودن سلامت شگی.